السلام علیکم دوستانو، د نن تازه او مهم خبر افغانستان او ترکمنستان درې ګډې پروژې پرانیستې. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 14مه د مرغومې په 15مه د اوسپنې پټلۍ، برېښنا او انټرنیټ درې زربینې پروژې پرانیستلې. په دغه پروژو کې د اکني اندخوري د 13 کیلومتره اوسپنې پټلۍ جوړولو، د کرکې اندخوري پل قمري د برېښنا د 1500 کیلو ولټ غځول او له هرات سره د نوري فایبر له لارې د 2500 میگا بایټ انټرنیټ نښلولو پروژې شامل دي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو پر اساس د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزو غځولو پروژې د اسیا پراختیایي بانک لخوا تمویلیږي او ورباندې کابو 9 میلیونه ډالر لګښت راځي. د افغانستان جمهور رئیس دغه پروژو بشپړول د دواړو هیوادونو د اقتصادي پراختیا په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. ښاغلي غني د یادو پروژو په پرانیستې مراسمو کې چې په آنلاین ډول ترسره سول وویل هغه لیدلوري چې موږ تعقیبوو دا دی چې د افغانستان په ورېښمو، لاجوردو او نورو هغو لارو کې چې جنوبي او لویدیځ اسیا او مرکزي او ختیځ اسیا سره نښلوي خپل مرکزي موقعیت برته جوړ کړو. جمهور رئیس غني دغه راز وویل چې په اوس وخت کې افغانستان او ترکمنستان ترمنځ اړیکې د ستراتیژیکو همکاریو تر کچې پراخې سوي دي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان کلیبردي محمدوف په دغو مراسمو کې وویل چې یادې پروژې به د افغانستان په ځای د بسیا کېدو لامل سي او اشکابات به د سیاسي او اقتصادي برخو کې له کابل څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. ښاغلي محمدوف زیاته کړې چې ټاپي برېښنا او نوري فایبر مهمې پروژې د هغو پروژو له ډلې دي چې له افغانستان سره به زموږ اړیکې لا پراخې کړي. دا پروژې په سیمه کې د ژوند د وضعیت ښه والي، بهرنۍ پانګې د راجلبولو او سیاسي او امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره ډېرې مهمې دي. افغانستان او ترکمنستان 2019 کال د فروری په 21مه دواړو هیوادونو ترمنځ په سیاسي او اقتصادي او امنیتي برخو کې د اړیکو د پراختیا لپاره د ستراتیژیک مشارکت تړون هم لاسلیک کړی دی. دا اوس موږ د نن ورځ تازه او مهم د پرمختګ خبر کې مو دا ویډیو خوښه سوې ده. ویډیو در سره لایک کړئ، شیر یې کړئ. که په چینل کې نوي یاست مهرباني وکړئ د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.